ځنګل 400 حکایتونه. په حمام کې مولا نصرالدین چې حمام ته ولاړ، حمامیانو یې خدمت ونه کړ او په سترګې ورته ونه کتل. د راتلو په وخت نوکران ته د 1 روپۍ پر ځای چې د حمام کولو بیه وه 5 روپۍ کېښودې. هغوی یو بل ته حیران وکتل او د مولا له وتلو وروسته په خپلو کې سره وویل چې که دا یې دوی خدمت کړی وی څومره به یې نازولي وو. بله جمعه چې مولا بیا حمام ته لاړ، نوکرانو ورسره پوره سړیتوب وکړ، خو مولا د راوتلو په وخت پر میز یوازې 1 روپۍ کېښوده. یوه حمامي ورته وویل تېره اونۍ د په نه خدمت 15 روپۍ راکړې او دا ځل دې زموږ له دومره منډو رامنډو سره په ایله کې 1 روپۍ راته کېښوده. مولا ورته وویل دا د هغه تېرې اونۍ د حمام پیسې دي. د نن د حمام پیسې مې تېره جمعه پیشکي درکړې وې چې له خلکو سره سړیتوب زده کړئ. هوښیار کلیوال: یو چا به خپل کور ته هره ورځ په 2 کوزو کې اوبه راوړې. دا یوه کوزه چې په ښی لاس کې نیوله سورۍ وه او چې له کوهي به تر کوره وړل کېده، نیمې اوبه به ورنه په لار کې توی شوي وې. دا کوزه په دې ځورېده چې اوبه سمې نشي رسولی. یوه ورځ خپل څښتن ته وویل ډېر وبخه چې له ما پوره ګټه نشي اخیستی، بس قسمت دی نو څوک د کار وي او څوک نه وي. څښتن یې ورته وویل زه خو له تا پوره ګټه اخلم، ته د کوهي او کور ترمنځ لارې ښي خواته وګوره چې تکه شنه ده. دلته دغه د ګندنې او نانا بوټي ته اوبه کوي، ته تر هر چا کمه نه یې. یوه حکیم چې دغه حکایت واورید ویې ویل یو هوښیار آمر په دې پوهیږي چې له خپل هر مامور که هغه تکړه وي یا نه وي څنګه کار واخلي او کوم کار واخلي. لنډه یې کړه. مرشد د سیند د غاړې په شګو کې ناست و، مراقبه یې کوله. یو زلمی راغی، ورته ویې ویل حقیقت را زده کوې؟ مرشد په شګو باندې یوه کرښه وایسته او له زلمي نه یې وغوښته چې لنډه یې کړي. زلمي د لاس په ورغوي نیمه کرښه پاکه کړه. مرشد ورته وویل ونه شوه، اوس لاړ شي یو کال پس راشه. زلمی کال پس راغی او مرشد یو ځل بیا په شګو باندې کرښه وایسته، ورنه ویې غوښتل چې لنډه یې کړي. زلمي دا ځل په نیمه کرښه باندې سنګل کېښود، پټه یې کړه. مرشد سر وخوځاوه، ورته ویې ویل ونه شوه، بل کال دا وخت بیا راشه. بل کال چې زلمی راغی، مرشد بیا هم په شګو باندې کرښه وایسته او د لنډولو یې ورته وویل. دا ځل زلمي وویل زه یې په لنډولو پوه نه شوم، تاسو یې را زده کړئ. مرشد د هغې تر څنګ اوږده کرښه وایسته، ورته ویې ویل اوس لنډه شوه. استاد چې شاګردانو ته دغه حکایت واوروه زیاته یې کړه که په ژوند کې بری غواړئ په بل چا کار مه لرئ، د بل د پرمختګ لارې مه غوڅوئ، د ځانه د نورو د لنډولو بیعتي مه جوړوئ، بلکې خپل مزل کوئ، په خپله لاره کې پرمختګ وکړئ او د هیڅ چا په مخ کې مه خنډ کیږئ. ځنګل 400 حکایتونه.